السلام علیکم ډیر ویورز. نن سبا یوه خبره ده چې د ماشومان او واړه هلکان اکثر د پاره چې کله ډیر فارغ وي نو مور پلار داسې کوي چې هغوی ته په لاس کې موبایل ورکوي، سکرین ته یې کیني. په دې سره ډیر نقصانونه کیږي. چې کم نقصانونه په دې سره کیږي ډیر زیات تاسو ته زه ښیم. د دې وجې نه انګزایټي زیاتېږي. دویم شی چې دی په دغو ماشومانو او هلکانو کې ډپریشن زیاتېږي. فرسټریشن، ډپریشن د عام شیان دی. د خوب کمای راشي. ظاهره ده چې دا د دو ګروت ټیم چې دیس کې دو څه شي ښه ګروت وکړي، ګرومینګ وکړي. دې نه دو خطا کېږي. د ډېر کم خوب په وجې باندې دو ته نقصان پېښېږي. او بله خبره دا ده چې موټاپه پکې زیاتېږي. لرنینګ پرابلمز وله پیدا کېږي. د زده کړې په ځای باندې لیلی شیان زده کوي. که تاسو غواړئ چې زمونږ بچي ښه شیان زده کړي او قیمتي جوړ شي او د سترګو نظر هم خراب نشي، ورسره د ډیرو بدو ردو شیانو زده کولو نه خراب نشي او د سکرین ولا اډکشن نه بچ شي، د دې دپاره تاسو کلرینګ هغوله ورکړئ. کلرینګ معنا څه ده؟ چې واړه واړه بکس کتابونه ولا مارکیټ کې والی، پاکې مختلف پکچرز وي، فیګرز وي، سینریز وي، حتی کلر ورکولی شي، ډکولی شي. په دې سره به تاسو ماشومان او هلکان مصروفه اوسي. دویم نمبر شی ولا ډراینګ زده کوي چې په دې سره به هغوی ډېر ډېر شیان جوړول زده کړي. په دې سره به ډېر مخته لاړ شي. پیپر کټینګ ولا زده کوي چې څنګه به پیپر یې کټ کوي، کاغذ به څنګه کټ کوي، څنګه طریقې سره به مختلف شیپس جوړوي. او د کور کارونه ولا زده کوي چې ته به څنګه دا کپړې بربرایي، لوښي به څنګه ایږدي او وینځل ولا ور زده کړئ. برتن به کم ځای کې کېدي، کم برتن به لاندې کېدي، کم به پاسه کېدي. همدا شی د کیلونې ولا ورکړي. کم د لوبو ولا شیان دي که نه چې داسې خاص بد شیان نه وي، متبادلې ولا ورکړئ. همدا شی ته واړه واړه لوښي ولا ورکړئ چې دې نه د کور ترتیب زده کړي، خصوصا خو د جینکیانو واړو ماشومانو جلکۍ دپاره ډېر فایدهمند وي. نو په دې سره به هغوی سلیقه زده کړي، ښایسته به شي، ژوند به یې برابر شي، انګیجمنټ به څه شي برابر شي. واړې واړې رسالې میلیږي په ډېرو ژبو کې، خصوصا که چا پښتو ژبه وي، اردو ژبه وي، نو اردو ولا رسالې ولا ورکوي. بچو که اسلام د ماشومانو دپاره، همداسې د جینکیو دپاره هم رسالې شته دي. په دې سره به هغوی ټرینینګ کېږي، تربیت به کېږي، اردو به هم زده کېږي. ورسره د مضمون نګاري صلاحیت هم سړي کې پیدا کېږي چې څومره سټډي زیاته شي د دې سره ډېر مخته سړی ځي. ورسره بل دا ده چې فزیکل گیمز دا هم کولی شي، هغه ګیمونه چې هغه کې زمونږ د بدن جسد استعمالیږي. د دې سره انسان چې شي تندرست ټیک هم وي او سره ورزش هم کېږي. کرکټ شو، فوټبال شو، والیبال شو، نور داسې گیمز د جینکیانو لپاره خپلې طریقې دي. نه ده شی ته شیان کولی شي. همده شی ته انډور گیمز د کور دننه چې کوم شیان کېږي هغه کولی شي، خو چې ډېر پکې ټیم ضایع نه کړي چې یو مخې ټیم پکې ضایع کوي، بلکې دومره ته به پرېږدي چې هغوی څه شي نقصان ته ونه رسېږي او د بدو شیانو نه بچ وي. او دې دا معنا نه ده چې سکرین ته بس بچي بیخي مه پرېږدئ. که په سکرین کې پیدامند شیان وي، پیدامنې ویډیوانې، هغو ویډیوګانو کې پیدامند شیانې، تربیتي کورسز وي د بچیانو دپاره، ماشومانو دپاره، هلکانو دپاره، نو هغه اورېدلی شي، هغو سره هغو ذهني ګروت کېږي. هغه نه دې منع نه کړی شي. داسې شیان نه موږ وایو چې لیلی فضول فضول شیان، ډرامې، فلمونه او لیلی موویز دې مه ګوري. دې په ځای دې چې څه کړي پیدامند شیان وګوري. دنیا ترې ډکه ده، که موږ یې لږه تلاش وکړو ډېره فایده به حاصله کړو. والسلام.